تاسو ته وایم پوه نه شوئ چې څه مې وویل او مې ویل چې غواړم مېرمن اسما ووینم خیرت خدای نامک پاچا ته دلته څه کوې ستا لیدو ته راغلی یم مهرباني وکړه بڼ ته به لاړ شو ته خو ښه یې که نه ما ته یو ډول نارامه غوندې ښکاري زه بالکل ښه یم هېڅ کومه خبره نه ده هلکه هم څه نه شرمېږې کومه خبره شوې چې زما پام نه دی شوی او داسې له مانه تښتي هیڅ خبره هم نه ده شوې نو د تښتې لامل دې څه دی ووایه که نه نو له دې ځای نه ځم زه ما تاسو سلطان صاحب زموږ شهزادګۍ بېهوشه شوې څه اوږه دې اوس ښه شوې ده لږ څه درد لري خو اوس ښه شوې ده خو په څو ورځو کې به بالکل ښه شي زه غواړم له تا نه یې واورم نامک پاچا څنګه دی چې زه په یاد شوم کله چې زما پوښتنې ته راغلی وې دې ته مې پام شو چې ما ته دې څه ډول کتل ستا خبرې مې واورېدې اسما ته ما سره ډېره مینه لرې په دې کې زه هېڅ شک نه لرم اوس که مړم شم بیا هم تا نه لاس په سر نه کېږم خو زما په ان ته اوس هم په تېر وخت کې ژوند کوي نمک پاچا ته غلط پوه شوی یې زما د اندېښنې لامل زما د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول و بس ته ولې دومره ضد کوې ولې دې د څو شېبو لپاره خپل غرور نه هېروې اسما پوهېږم غواړې په دې کار سره د له مانه خپل غچ واخلې او هڅه کوې چې ما ته مې د کړې ګناه سزا راکړې خو هغه وخت موږ دواړه ډېر ځوانان وو که نن هڅه وکړې چې د بل چا سره واده وکړې زه هېڅکله دا اجازه نه ورکوم چې داسې یو کار وشي اسما ما په پوره کچه ستا د بېلتون درد زغملی دی ګرانې اجازه راکړه چې دا بېلتون نور ختم کړم خبرې دې ډېرې خوندورې دي خو ډېره ناوخته شوې ده اوس نو زه تا نه غواړم غواړې مې زه ډاډه یم په کوم جرأت تا ځان ته څه فکر کړی ستا مخې ته اسما سلطان ولاړه ده هغه سلطانه چې ټول خلک یې دروازې ته لکه غلامان ولاړ وي ته څوک یې یوازې په نوم بیا پاچا یې په کوم جرأت هڅه کوې چې ما ته نږدې شي لږ په هوش راشه ودې ویل چې یوازې په نوم پاچا یم وروستۍ خبره دې همدا ده هو اوس نو له دې ځایه لاړ شه کومې خبرې چې دې راته وکړې ډاډه اوسه چې یوه ورځ به پرې پښېمانه شي اسما اوس نو ستا خبرو ته په کتو وروسته له دې د نور زم نه مزاحم کېږو لورې ته ښه یې که نه زه دې وارخطا کړم په تا څه شوي دي لورې هیڅ نه پوهېږم دفتن په سترګو مې تیاره راغله فکر کوم فشار مې ټیټ شوی دی څو ورځې کېږي چې نه ډوډۍ خوري او نه مو اوبه څښي سلطانه فکر کوم نه شي زغملی زر کوئ حاکم راوغواړئ
زما سلطانه فکر کوم طبیب ته اړتیا نشته. داسې ښکاري چې صالحه سلطان د ډېرې ډوډۍ خوړلو نه ناروغه شوې ده. صالحې یوازې یو ځل درنه پوښتنه کوم، دا خواړه چا درته راوړي دي؟ ډېر ښه، پوه شوم. ته نه غواړې هوښیاره شې. مېرمن ګوهر، دا چې دا خواړه چا دلته راوړي دا ستا دنده ده چې هغه کس پیدا کړي. یوې خبرې ته پام کوه صالحې، نن دې په رښتیا زه ناهیلی کړم. اوس درته یوه خبره هم نه کوم. آشوب جانې، سبا سهار د صالحې ټولې جامې او توکې تیار کېږدئ، پوه شوئ؟ ځکه چې د سهار اذان نه وروسته ادرې نه ته ځي، باید مېرمن امینې خوا ته لاړه شي، وروسته له دې به دلته اوسي. زما سلطانه پلاره زه هلته څه وکړم؟ سلطانه هیله کوم ودرېږه، هیله کوم سلطانه دا کار مه کوئ، هغه لا تر اوسه ډېره بړه ده. د دې موضوع په اړه نه غواړم یوه خبره م واورم. های خدای و حریفانی دنیا، زما موخه خو مینه و نه هغه پیمانه چې ما په بیلتون کې ډوب کړي. زه مې د زړه تابع یم، خو زړه مې زما تابع نه دی، هغه یې نه مني. هی ځوانه، ټولې نجونې تا ته راوتلې شوي دي، خو پاته څه شوي دي؟ لاړه شه د بل چا د درد درمان شه، زما درد پرته له هغې بل درمان نه لري. ته د خبرو کولو وخت نه راکوي، خو اندېښنه مه کوه، دلته ټول انسانان دي، هم ګناه هم ثواب، دواړه د دروازې در شا دي. دا واخله، لاړه شه او خوند ترې واخله، خو ډاډه اوسه چې له ما نه یې ارزښت ډېر زیات دی. دا چې کومه ښځه ستا د دې حالت لامل شوې دی نه پوهېږم، خو یوه لویه تېروتنه یې کړې. ما خو درته وویل چې ته ارام وکړه، خو ته کله زموږ خبره منې نامک پاشه. اوهو موسی، ولې؟ لکه چې ته یم خفه کړی څنګه؟ دا شه کښېنه کښېنه او دا پیمانه ته وڅښه. نه نه، ژوندی اوسې یاره، داسې ښکاري چې ډېر دې څښلي. جګ شه، نور نو بس دی، یاله. ته تر اوسه په چا مین شوی یې موسی؟ تر اوسه نه پاشه، ځکه دا مینه او مینتوب زما نه خوښېږي. ښه ده، ځکه چې درد او غم پکې ډېر دی، ځکه چې د انسان په زړه کې یو اور بلوي. ښه، هغه بل شوی اور څه نومیږي پاچا؟ د درد درمان دی چېرته دی چې همالته دې بوزم؟ ما ته مو وایه چې لږ ارامه شي، بیا به یوه لاره پیدا کړو. اوښکې د چا مینه رسوا کوي، دا یو نسوی دی. هیڅ چاره نه لري، پرېږده یې. وایي چې کبر نه کړي نه خوارېږي. خاونده خدایه، ما به کبر کړی. باه باه باه، تم بلا کوي نامک پاشه، ښکاري چې مینې تانم شاعر جوړ کړی.
ښه خیر راځه چې چینکي خپل مخ لاس ومینځو په دې وضعیت کې نه باید سلطان ته لاړ شي راځه سلطان صاحب له تا نه یې اورم ملا بجاته په وضعیت کې کوم بدلون راغلی او که نه ما هم غوښتل چې تاسو ته خبر درکړم زما سلطانه ښه خبرونه شته تبه یې ټیټه شوې ده او ټپونه یې په ښه کېدو دي د میرمن سنان کار دی ژوندی دي وي اوس که خدای مکه دا سړی له منځه لاړ شي نو هرو مرو به دا کوم دلیل لري میرمن سنان ته خبر ورکړئ کوم مرهم چې جوړ کړی و نور هم باید جوړ کړي امر مو په ځای کېږي سلطانه ستړی مشي سیف الدینه د خوړو بوی هرې خواته خپور شوی څه شی پخوي د اوس ګړي کړی چمتو کوم یوازې ته یې صفت کوې میرمن ګوهر خو نور هیڅ هم زما د خوړو صفت ونه کړ کیدای شي ستاینه یې کړې وي خو تا نه دي اورېدلي له باندې نه په دې ورځو کې ځینې خطرناک بویونه راځي و مې غوښتل تا سره مشوره وکړم خیرات خو به وي صالحه سلطان ته چا پټه پټه ډوډۍ وړه او څوک په دې کار کې لاس لري سلطان مو غواړي په هر څه پوه شي میرمن ګوهر خپله پوهېږي چې په دې معنی کې د ورځې څو دیګونه پخېږي زه هر دیګ وڅارم ډاډه اوسه چې خپله به کیدای شي وږی ته پاتې رښتیا ووایې خو موږ مجبور یو چې ګناهکار کس پیدا کړو تر څو د دې کار لپاره یې سزا ته ورکړو اندېښنه مه کوه زه به ډېر پام وکړم که څه مې واورېدل هرو مرو خبر درکوم که هېڅ اندېښنه مه کوه ښاغلی سیف الدینه څوک چې خیانت کوي خپله سزا به وګوري تجربې د هر څه څرګند کړي وایي شکر خدای چې وژغورل شم هر ځل چې څوک څارم په یوه بلا کې اخته کېږم هایي خو ډېر شکر چې په خیر تېر شو امبره نه ده تېر شوی نه ده تېر شوی ښاغلی امبره ته هرو مرو په کوم څه پوهېږې اوس نو زر کوه ما ته یې ووایه زه په څه پوهېږم سر مې لږ خوږېږي میرمن ګوهر هر څه چې وایم هغه تمثیل کول پرېږده ته دا راته ووایه چې صالحې ته چا خواړه وړل د څه شي تمثیل میرمن ګوهر خپله خو پوهېږي ښاغلی امبره د آخر ځل لپاره درته وایم نه میرمن ګوهر دا ناشونې ده ما یوه ډېره مهمه میرمن یعنې یو مهم شخصیت خپل دښمن نشم ګرځولی یعنې چې میرمن هوښیارې دا کار کوو څرګنده ده نور څوک دا کار کولی شي خیر د میرمن ګوهر قربان دې شم چاته ونه وایه چې ما نه دې اورېدلي هېڅ مه وېرېږه زه چاته نه وایم زموږ سلطان امر کړی میرمن سنان ته ووایه چې دغه مرهمو څخه یو څه نور هم جوړ کړي اړین دي تاسو اندېښنه مه کوئ زه همدا اوس ځم او میرمن ښوونکي ته احوال ورکوم راځه جامې دې ټولوي هو مرستې ته راغلی یې نه راغلی یم چې د وروستي ځل لپاره در سره خبرې وکړم صالحې بیا غواړې د څه په اړه خبرې وکړي ستا لپاره د حالت ته رسېدلی یم مخکې له دې چې ته معنی ته راشي هر څه ښه و هر څه ډېر ښه روان و همدا چې ته معنی ته راغلی هر څه خراب شو وګوره شهزادګۍ صالحه د سلطان لور له ماڼۍ نه ویستل کیږي خوشحاله شوئ هره بلا چې در باندې نن راغلی د بې ځایه غرور لپاره دي د صالحې بیا وایم چې زه شهزادګۍ یم یوه شهزادګۍ همداسې وي ډېر ښه یعنی چې دا باید له تا نه زده کوم چې یوه شهزادګۍ څنګه باید اوسي همدا چې غلطې دي ومنې فکر وکړه دا مسله حل شوه راځه ضد مه کوه دواړه یو ځای ځو سلطان څخه ورنه بښنه وغواړه ډاډه اوسه دا مسله حل کیږي اوس چې خبره تر دې ځایه رسېدلی دا ده اوسه که زندان ته هم رارشم خو بیا به هم له تا نه بښنه ونه غواړم زه تا ته زړه کې هېڅ کینه نه لرم خو وروسته له دې سلطان ته حق ورکوم کیدای شي تګ دې ښه وي
میرمن سنان کوم مرهم چې تاسو چمتو کړي وو نتیجه یې ورکړې ده. سلطان ویلي چې باید له هغه مرهم نه نورم چمتو کړي او ویلي دي چې باید بیړه وکړي. د هغه کس حالت جدي دی. یعنی چې ګټه کړې ده. ډیره خوشحاله شوم. خو کوم مواد چې مې راوړي و خلاص شوي دي. باید لاړه شم او لاتارینه یې واخلم. ښه سمه ده. زه هم ځینې کارونه لرم چې باید یې خلاص کړم. بیړه لرم. چې داسې ده نو زه به لاړ شم او ووایم چې ګاډۍ چمتو کړي. خیرت خدای امبر آغا ته نو چیرته ځې؟ زه تاسو سره لاړ نه شم. دا ناشونې ده میرمن ګوهر. یا خدایه ته صبر راکړي. سلام علیکم. د خدای بنده سلام مې درته واچو. سړی یو علیکم وایي شرم دی. وعلیکم سلام. ښاغلی خالده. بیرته دې په ځای کې کښېنه. له تا سره لږ کار لرم. ماشاءالله ښاغلی امبره داسې په خوند خورې. رښتیا ووایم خواږو پسې ډېر خفه شوی وم. همدا چې بازار ته ښه خواږه راشي که نه نو دوکانداران یې سمدلاسه بیه لوړه کړي. د خدای لپاره قمبر آغا موږ د څه لپاره دلته راغلي یو؟ ته څومره د خوراک مینهواله یې. دې خبرو پسې مه ګرځه. راځه ما سره وایي هغه دي خواږه. نه پوهېږم زه چاته وایم. وینم چې دا کارونه تا ته هم خوند درکوي خو نه خوند نه اخلم. منډې ته یې زما خندا راغله. او رښتیا بیا امبر آغا دومره خواږه ولې خوښېږي؟ خیر دی لږ نورم واچوه که نه. رښتیا وایي یو عجیب انسان. بیچاره له درده ډکه کیسه لري. دا قمبر یې د غلام په صفت دلته راوړی و. له خپلې کورنۍ نه ورک شوی و. ژبه یې نه وه زده. نابلده و. قمبر یو بیچاره او غریب ماشوم و. په هغه وخت کې د غلامانو بازار ته راوستی و. پوهېږې هغه وخت لکه اوس چغ نه و. یوازې وچه ډوډۍ له اوبو سره خوړله. بیچاره د ډوډۍ او اوبو سره یې ځان مړه و. د خدای په حکمت کې څوک څه نشي ویلی. د غلامانو بازار ته یې چې راوستی و هلته کوم خواږه خرڅوونکی و. سترګې یې هلته پاتې وې چې ناڅاپه یو شتمن ماشوم له هغه ځایه تېرېده چې ناڅاپه یې له لاسه خواږه ولوېدل. د قمبر ورته پام شو چې هلته خواږه ولیدلي دي. خپل شاوخوا یې ولیده او د خوږو خواته روان شو. همدا چې لاس یې وړاندې کړ چې خواږه واخلي هغه ظالم تجار هلته ولیده. خواږه یې ترې واخیستل او یوه کلکه څپېړه یې ووهه. خواږه له خاورو سره یو شو. قمبر هم بله لاره نه درلوده. نوره خپله پوهېږي. بیا قسمت د ماڼۍ خواته راوستو. وروسته له هغې ورځې نه یوازې خواږه خوري نور هېڅ هم نه. ډېره خفه شوم. ضروري تاسو خواږه شیان خورئ نو دا واخله. خیرت خو به وي ښکلې کوترې په دې څه شوي؟ بس دی ناز ورکول بس کوي. راځئ چې لاړ شو ناوخته کېږي. ښاغلی فتح په دې ورځو کې نه لیدل کېږي. په اړه یې معلومات لرې او که نه؟ څو ورځې کېږي چې نه لیدل کېږي. حبیبه ماما خندوه دواړه پوهېږو چې آخر څه خبره ده. حالا مه ویرېږه ووایه چېرته دروغ دی؟ نه وایم رښتیا وایم ښاغلی خالده. باور وکړئ چې ما هغه نه ده لیدلی. زه تاسو ته رښتیا وایم په ما باور وکړئ. ډېر ښه. داسې چې دا لیک دی تا سره یي. فتح دې چې ولیده ورته یې ورکړه. که غواړئ چې اوږد عمر ولرئ نو باید د مشرانو خبرې تل ومنئ. دا مو اخلا په ځان دې مصرف که. په خپلو خوړو او څښاک کې باید پام وکړئ. ساده کېږه مه حبیبه. هوښیار اوسه.
میرمن ښوونکي زه هېڅ پوه نه شوم چې ته بوټي اخلې که ګاڼې له څه وخت نه چې دې خوا ایخوا مونږ ګرځوې نه کوم څه چې زه لټوم هغه نه پیدا کېږي نو ښه به وي چې زه له پلورونکي نه یې پوښتنه وکړم تاسو لږ صبر وکړئ ښه سمه ده بیړه وکړه السلام او ورځ مو بخیر ستړی مه شئ رښتیا ما د یو کسیږي لټوه خو دې باندې مې پیدا نه کړه کېږي چې راته رایې کوئ میرمن څنګه زه تاسو ته د دې درملو وړاندیز کوم که ناروغ دا درمل وخوري بیخي به ښه شي ته خو ډېره ښه پوهېږې کوم درمل چې زه درکوم ډېره ښه اغېزه کوي میرمن سنه ته دلته څه کوې دا څه رقم درمل دي هغه درمل چې ته ورته اړتیا لرې که رښتیا ووایم موږ ورته اړتیا لرو ستاسو په خبره پوه نه شوم دا هغه څه دی چې د عارف په څېر خاین ته یې ورکړې چې خبرې ونه کړي کار به یې خلاص کړي او زم بالکل همداسې غواړم کمبره هیله کوم له ما نه قاتله مه جوړوه هیله کوم میرمن سنان فکر کوم ستا کوم څه له یاده وتلي رښتیا داسې کار نه دی چې ته یې ونه شې کړای ډېر ساده کار دی څوک به خبر هم نشي دا د دم واخله چې په تا څوک شک ونه کړي دا دی په لاس کې ونیسه او هغه په یو ځای کې پټ کړه باید څوک در باندې شک ونه کړي پوه شوې کمبره دې خو زه لیونی کړم په خدای که دا بوټي مو له غره نه هم اخیستي وای اوس به په معنی کې وای څومره باید په تمه شم ووایې میرمنې تاسو څه غوښتل دا میرمن چې دلته ده زه غواړم چې زر خپل کار خلاص کړي حاله ښوونکي زر کوه نو ډېره په تمه شوم پښې مې په درد شوې چېرته روانه یې پیسې ورکړه له یاده مې ووتل مهمه نه ده مننه کوم مننه کوم په دې هیله چې په خبره باندې مې پوه شوې اوسې مېرمنې ښاغلی خالد راغلی ورته ووایه دننه راشي مهرباني وکړئ ښاغلی خالده په دې هیله چې د ښو خبرونو سره راغلي اوسئ ښه خبر دی میرمنې فتح هیڅ نه لیدل کېږي پټ شوی دی ما یم په ملګري فشار راوړو هغه لیک مې ورته ورکړو چې فتح ته یې ور ورسوي همدا چې فتح د ګڼو نوم واوري هر ځای کې چې اوسي ځان را خو رسوي موږ بیا هم باید ډېر پام وکړو میرمنې اکثر کارف ډېر کم پاتې ده چې ژوندی شي همدا چې پوش راغی د شکر ویلو په ځای به د فتح نوم واخلي اندېښنه مه کوه ښاغلی خالده هر څوک چې زموږ د لارې خنډ وګرځي له منځه یې وړو تر هغې چې محمود ته ورسېږو حبیب راځه حبیبه راځه راځه لږ پاتې چې له ولږې څخه مړ شم راکه چې هر ځار دې راوړي رایې کشر کوه ښه د باندې څه خبرې دي نن ښاغلی خالد راغلی به ستا پوښتنه یې کوله تا ورته څه وویل حبیبه څه مې ورته ویلي وای ومې ویل خبر نه یم ښه دې وکړو اوس به په خپلو پښو دلته راشي دا لیک یې راته راکړه او ویې ویل چې همدا چې ته مې ولیدلې درې کړم لیک کاري چې آخري عقل سر ته راغی ښه څه یې لیکلي زما د ازادۍ سند یې لاسلیک کړی بس که نور هم براغلی له سهاره یې چې خوري درته تاوان لري خدای مکړه چې ونه چم قصه کې مکیږه میرمن ګوهر اصل ورپشو او کامبر له خواږو سره مرشي توپیر نه کوي حسین هم دوه ورځې دنیا ده میرمن ښوونکي میرمن ښوونکي څه شوي کوم څه دې وویل څه شوي همدا چې د اتري دوکان نه راوتې یې وینم چې پام دې بلې خواته دی لیک ستومانه شوي یم
د باندې هوا لږه سړه ده کیدای شي د همدې لپاره همداسې شوي اوسم زما خواږه ورونو تاسو چیرته وئ چا ونه لیدلی تاسو پسې خفه شوی یم هله نو بس دی صالحه خورې څه کېږي هیله کوم موږ مو پرېږده زما په لاس کې نه ده ګرانه داسې چې وي بیا موږ هم ستا لیدو ته راځو د خور ګرانه هغه ځای ډېر لرې دی نشي کولی هر کله دی چې زړه وغواړي راشي نو دا واخله دوربین دی هر کله چې موږ پسې خفه شوي کولی شي موږ وویني مننه زما ګرانه وروره صالحې د هغه کارونو لپاره چې شوي ناحقه ځان ته سزا ورکوي لاره شه ګناه ومنله او ځان خلاص که د خدای لپاره پرېږده نو ستړی شوی یو اوس زه ډېر کار لرم ښه خپل کالي باید ټول کړم هله خپلې کوټې ته لاړ شي هله نو هله بیا هم زما په خبرو باندې یو ځل فکر وکړه دا درمل واخله عکس عارف ته یې ورکړه تر څو له منځه لاړ شي راته ونه وایې چې دا کار نشي کولی پوه شوې ځکه ښه پوهېږم چې ته هغه ته یو ملهم جوړ کړی چې نتیجه یې ورکړې دام د درمل په څیر ورته ورکړه تر څو هغه خبره د یو راز په څیر پاتې شي که دا کار ونه کړې بیا خپله پوهېږې چې پایله یې څه ده لپاره مې مجبور یم دا کار وکړم نه زه دا کار نشم کولی ستړې مشه مېرمن سنان حالت څنګه دی درمل مې چمتو کړی یوازې ورکول یې پاته دي مننه کوم باید یې ومنم فکر مې نه کوه چې ستا دا کار ښه پایله ولري هر ځل چې بریالی کېږي ځای رانه کېږه ستاسو مهرباني ده سلطانه ته ښه یې ها لاسونه دې رپېږي خیرات وګورم لیک ستومانه یم کېږي چې طبیب ته ووایې چې درمل ورته ورکړي سلطانه حکیم را وغواړئ امر مو په ځای کېږي سلطانه سنان ډاډه اوسم چې کومه ستونزه خو نه لرې که نه نه هیڅ کومه ستونزه نه لرم په اجازه مو رښتیا داسې کار نه دی چې ته یې ونه شې کړی ډېر ساده کار دی څوک به در باندې خبر هم نه شي دا دی دم واخله تر څو څوک در باندې شک ونه کړي دا دې په لاس کې ونیسه او هغه په یو ځای کې پټ کړه باید څوک در باندې شک ونه کړي پوه دا هم د درمل په څیر ورته ورکړه تر څو هغه خبره د یو راز په څیر پاتې شي که دا کار ونه کړي بیا خپله پوهېږي چې پایله یې څه ده سنان څه خبره شوې څه نه دي شوي ښه یمه څنګه څه نشته اندېښمنه ښکاري سر له کوره په خوشحالۍ ووتې ښکاره ده چې کومه خبره شوې ده وایې څه نه یې شم ویلی ای پري
که ووایم هیڅ کومه خبره دې له لاسه نه راځي ښه نو خپله هڅه خو کولی شم که نه یوازې لاره یې له سلطان نه خبرې کول له سلطان سره دي زما سلطانه زه نه غواړم ستاسو ډېر وخت ونیسم خو یوه اړینه مسله ده چې باید خبرې وکړو کوم صداقت چې تاسو ته یې لرم څرګنده ده تر اوسه د یوې کوچنۍ خبرې لپاره تاسو ته نه یم راغلی پوهېږم ښه نو وایه څه خبره ده زه له تاسو نه غواړم چې صالحه وبخي یوه تېروتنه یې کړې ده یوه لویه تېروتنه خو هغه اوس پیغله ده ستاسو مینې ته اړتیا لري زما خبره باید ارزښت ولري په دې خو خپله پوهېږي خو حالت تا ته څرګنده دی ګناه ښکاره ده ګناهګاره معلومه ده دا چې خپله خبره بیرته واخلم اسلام یې نه وینم کله کله انسان اشتباه سر وهي پوهېږم تېروتنه یې کړې ده فکر نه کوي چې باید موږ یو فرصت ورته اشرف ورکړو جانې فرصت هوښیار انسان ته ورکول کېږي صالحه هم ګناهګاره ده او هم یې نه مني هغه نه غواړي چې بښنه وغواړي او زه په خپله خبره ولاړ یم تاسو په حق یې سلطانه دا اوښکې مې د خفګان لپاره نه دي زه یوه مور یم څنګه وکړم په اجازه مو زه ځم دننه راشه میرمن ګلزار سر اشپز ته ووایه چې ماښام ته ښه خوندور خواړه پخې کړي کومه د خوشحالۍ خبره ده میرمنې زړه مې همداسې وغوښتل ولې کومه ستونزه لري استغفرالله څه ستونزه درلودای شي تاسو د ماڼۍ یوه اړینه برخه یاستئ دا چې څومره د خیر کارونه مو کړي دي ټول خبر دي صالحې ته ډوډۍ وړل نه هم دا څرګنده کېږي میرمنې ته غواړې څه مو ووایې میرمن ګوهر ته غواړې چې څه ووایې غواړم چې څه ووایم ویلو ته څه نه دي پاتې میرمنې دا ستاسو کار و ښکاره یې درته وایم په کوم جرأت سره دا خبرې کوي میرمن ګوهر دا هر څه یوازې یو تور دی ناحقه ځان مه په تکلیفوئ ځینې کسان شته چې د دې مسلې شاهدان دي یعنې دا تور نه دی بلکل رښتیا خبره ده ښه نو ته دومره ډاډه یې نو ولې دا خبرې سلطان ته نه وایې تېروتنه تاسو کړې ده اعتراف هم تاسو سره ښه ښکاري ځکه هر څنګه چې وي زموږ د شهزادګۍ مور یې زما په اند که خپله هر څه ووایې ښه به وي فکر مې کوو چې په دې ماڼۍ کې یو بل نه حمایت کوو میرمن ګوهر اوس دا خبرې چې کوي زم سلطان ته ورځم ورته وایم چې هرې میاشت کې د چهارشنبې په ورځ میرمن ګوهر چېرته پټه پټه ځي ستا نظر څه دی تاسو په دې خبره څنګه پوهېږئ میرمنې میرمن ګوهر په دې ماڼۍ کې یوازې ته نه یې چې له هر څه نه خبره واوسې هر څه چې وي زم یوه ښځه یم پوهېږم په هر حالت دې پوهېږم راز دې ما سره راز پاتې کېږي البته تر هغه چې کوم غلط ګام پورته نه کړي ډېر ښه سلطان باید د دې مسالې لپاره خفه نشي میرمنې زما هم داسې فکر کوم سمه ده
ښاغلیه نور څومره په تمه شو لږ نور هم په تمه کېږو تر کومه چې زه فتا پېژنم هرومرو ځان را رسوي هاغلی ځان یې راورسوه هسې ښه یې نه دي ویلي چې پیسې د ژوند هر کار کولی شي کولای سهار مو په خیر ملګرو هر څه چمتو دي هر څه چمتو دي هله راجګ شه وخت باید له لاسه ورنکړو ډېر پوهېدم نو ځکه مې در باندې باور وکړه خالد حرکت وکړه کاشکې یوه لاره وای چې سلطان ته مو قناعت ورکړی وای اوس ډیره ناوخته شوې ده مورې مېرمنې ګاډۍ چمتو ده ځو لیک راولېږي هیر دې نه شي سمه ده تاسو اندېښنه مه کوئ رالیږو مې په خیر لاړه شي ګرانې که د کوم څه ته اړتیا درلوده هرومرو ماته ووایه سمه ده خدای ته مو اسپارم خیرت خو به وښوونکې څه ستونزه لرې یوه ډېره اړینه خبره ده چې باید سلطان ته یې ووایم سلطان اوس په خپله کوټه کې نشته یو څو دقیقې وروسته کولی شي راشي زما خبرې ډېرې مهمې دي همدلته په تمه کښېنم ملا باجاته وضعیت څنګه دی ښه زیری نه لرم زما سلطانه زخمونه خو به یې ښه شي خو فکر نه کوم چې بدن یې دا دردونه وشي زغملی سترګې خو یې خلاصېږي خو دا چې کوم څه ویني ښکاره نه ده یو غږ کوي خو نه پوهېږم چې څه غواړي اوبه دې ویل غږ کوي څه وایي داسې څه وایي چې څوک په نشي پوهېدلی ته به وایې چې هڅه کوي د کومې ګناه څخه ځان وژغوري د مرګ ویره چې ده د هر درد درمل دی سلطانه خبرې وکړه چا درته امر کړی و رسیله انسانه اقرار وکړه چې روح دې ارامه شي خبرې وکړه فتح یعنی چې د نستون مرتبه هم اسما سلطان د خزانې دروازه خلاصه کړې تر څو چې ژوندی یم بس لید هر څه خو سم دي که نه خو سم دي سم دي خالده دا ته څه کوې
وسله د کاته ده د ټوکو وخت نه ده شیطان دې هڅوي کته یې کړه رښتیا دې وویل د ټوکو وخت نه دی ګوره کوم صداقت چې ستا په وړاندې لرم هغه څرګند دی کوم بیا عقل غوښتي چې ستا فکر بدل کړي څوک غواړي چې تا زما دښمن کړي ژوند فتح ژوند ځینې وختونه پخواني ملګري دې هم دښمن کیدای شي تا نه دې اورېدلي چې وایي په انسان باور مه کوه فکر وکړه دا مسله هم همداسې یو څه ده آخر د خپل زړه ارمان ته ورسېدې په هغې نړۍ کې به بیا ووینو فتح هر څنګه چې کېږي هغه خاین فتح ماته پیدا کوي او دلته یې راولئ سزا یې په خپل لاسونو ورته ورکوم په سترګو زما سلطانه دا چې د خلکو ژوند سره لوبې کول څه ته وایي دا به زه درته وښایم هلکانو راشئ وګورئ وګورئ هغې خوا نه څوک را روان دي فکر کوم نن زموږ ډوډۍ په غوړیو کې ده ډېره موده له دې ځایه داسې یوه ګاډۍ نه وه تېره شوې نیکمرغي خپله زموږ په لور را روانه ده کومه خبره خوش ده کومه ګاډۍ چې راځي د ماڼۍ د ګاډۍ په څېر ده باید ډېر پام وکړو ته هم ناحقه خبرې کوې د ماڼۍ ګاډۍ د ښار نه د باندې څه کوي ساتونکي هم لري نه وینې څوک چې ساتونکي به لري نو پیسې هم لري موږ هم خپل حق اخلو راځئ هلکانو چې لاړ شو ودرېږئ که په تاسو ځان ګران وي نو پیسې مو موږ ته راکئ ونه خوځېږئ لاره خوشې کوي موږ یو میلمه لېږدوو که په میلمه کوم څه وشي نو ستاسو ټولو سرونه به غوڅ شي راځه وګورو چې د چا سر غوڅېږي سنان ولې دلته ولاړئ ستاسو په تمه وم سلطانه زما سلطانه زما په تمه وي خیرت خدای کومه خبره ده که اجازه مې وي نو یوه ډېره اړینه خبره ده چې باید درته ووایم سمه ده دننه راشه تا غوښتل کوم څه ووایې ووایې دا څه خبره ده چې داسې په اندېښنه شوې ها سلطانه زه غواړم د یوې مهمې مسلې په اړه در سره خبرې وکړم